فلسطین چې د شام یوه مهمه برخه ده چې تر 14 پیړیو زیاته موده د مسلمانانو وطن و، خو تېرو 17 راپدېخه مسلمانانو د مظلومیت او محرومیت سمبول ګڼل کېږي. د فلسطیني مسلمانانو د مظلومیت وروستی مثال په 2023 کال د اکتوبر په 8 تاریخ باندې په غزه کې سخته جګړه ده او چې لا تر اوسه دوام لري، او په دغه کې 55,383 تنه فلسطیني مسلمانان ورک او شهیدان شوي دي، او په دغه کې 10,501 ماشومان او 12,840 ښځې هم شاملې دي او لا دوام لري. او 215 ورځې کېږي چې د غزه آخري سرحدي دروازه هم بنده ده او هر ډول ترانزیټ پرې بند دی، نه غزه ته خوراک ځي او نه هم درمل او نه هم نورې بشري مرستې. راځئ دغه ویډیو کې د فلسطین په پس منظر وګورو او د فلسطین د تاریخ ځینې پړاوونو ته هم یوه لنډه کتنه وکړو او تر څو د فلسطین په تاریخ باندې پوه شو. راځئ ویډیو باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. هیله من یم چې روغ جوړ خوشحاله اوسئ. راځئ پیل له 15 هجري کال څخه وکړو چې له 636 میلادي کال سره سمون. د فلسطین واک د روم له مسیحیانو څخه مسلمانانو ته انتقال شو. تر دې وړاندې فلسطین او د شام نورې برخې دي هغو مسیحیانو لخوا اداره کېدلې چې د روم د امپراتورۍ تابع وو. د اسلام دوهم خلیفه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د شام د فتوحاتو په لړ کې پر فلسطین پرته له جنګه ونیول شو او د مسجد اقصی د کلیانو ترلاسه کولو لپاره حضرت عمر فاروق له مدینې منورې نه بیت المقدس ته سفر وکړ. او کله چې اروپایي مسیحیانو په اسلامي نړۍ صلیبي بریدونه پیل کړل او د همدې حملو په لړ کې په 1099 میلادي کال بیت المقدس د مسلمانانو له لاسه ووت او صلیبي مسیحیانو اشغال کړ. بیت المقدس 8 کاله د صلیبیانو تر اشغال لاندې و. مسلمانانو یې د اوس غوندې په بیلتون د حسرت اوښکې تویولې. ډېرو غازیانو د صلیبي اشغال د ماتولو هڅې وکړې، خو الهي تقدیر دغه امتیاز د ستر غازي صلاح الدین ایوبي برخه لیکلی و، تر دې چې په 1108 میلادي کال د صلاح الدین ایوبي د حطین په جنګ کې صلیبیانو ته عبرتناک شکست ورکړ او ورپسې بیت المقدس هم فتح کړ او د کبت الصخره له ځلخانیو ځل بیا د تکبیر ناره پورته شوه. تر دې وروسته فلسطین او بیت المقدس د مسلمانانو په واک کې وو او په 1219 میلادي کال کې صلیبیانو یو ځل بیا د لنډې مودې لپاره بیت المقدس اشغال کړ، خو بیرته آزاد شو. بیا دا تاریخي خاوره هیڅکله د کفارو تر تسلط لاندې نه ورغلې تر دې چې د 19 پیړۍ په لومړیو کې عثماني خلافت سقوط وکړ. په 19 پیړۍ کې د یهودو حرکت ډېر زور واخیست. د همدې حرکت یو مشر هرتزل په 1815 میلادي کال کې د یهودي دولت په نوم کتاب ولیکو. نوموړي دا نظریه وړاندې کړه چې یهودیانو لپاره یو ځانګړی او مستقل دولت جوړ کړی شي. نوموړي د یهودي دولت لپاره 3 سیمې مشخصې کړې: فلسطین، د افریقا یوګانډا او یا هم د جنوبي امریکا د ارجنټاین هېواد کومه برخه. له 1917 میلادي کال وړاندې د فلسطین، شام او حجاز په شان د ترکانو د عثماني خلافت تر واک لاندې وو. په همدې کلونو کې کله چې لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال د عثماني ترکانو شکست وخوړ او ټول عرب میشتې سیمې له لاسه ووتې، فلسطین او بیت المقدس د انګریزي اشغالګرو تر تصرف لاندې راغلل. د فلسطین له اشغال څو میاشتې وروسته د 1918 کال د نومبر په دوهمه د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ایرتور بلفور په فلسطین کې د یهودي دولت د تاسیس اعلامیه صادره کړه چې وروسته د بلفور اعلامیه په نوم مشهوره شوه. د دې اعلامیې د یهودي دولت فکر له یو خیالي نظریې څخه د تطبیق مرحلې ته نږدې کړ او د دولت تشکیل لپاره د انګریزي اشغالګرو په همکارۍ فلسطین ته د راتګ د یهودانو راتګ پیل شو. او په 1940 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکا او انګلستان په فرمایش د فلسطین د تقسیم او یهودي دولت جوړېدل اعلان کړ. د دې تقسیم له مخې د فلسطین 50% برخه یهودو ته ورکړل شوه، خو یهود چې د اشغالګرو همکاري ورسره وه په همدې هم قناعت نه درلود او د فلسطین اکثره برخې په زور ونیولې. فلسطیني مسلمانانو مجبور شول او کلي پرېښودل او د بیت المقدس شرقي خواته لاړل او د غزې تړانګ او لویدیځ غاړې ته لاړل او نورو ټولې سیمې د اسرائیلو په خپل دولت کې شاملې کړلې. راځئ اوس د 1918 کال پیښې ته راشو. یهودي دولت یو ناکاره ازغي په شان په منځني ختیځ کې راوټوکېد
او د ټولو عربو په ضد دښمني اعلان کړه. خو د هغه وخت عربي مشرانو د دې په ځای چې د اسلام او مذهبي جذبې په اساس له غاصبو یهودانو سره جهاد وکړي، د قومي جذبې په اساس ورسره مقابله پیل کړه. د مصر جمال عبدالناصر او د سوریې حافظ الاسد دواړه له اسلامه بیګانه او د عربي نشنلیزم په جذبه کې غرق ول. د دوی تر حمایه لاندې د فلسطین مقاومت مشري هم د یاسر عرفات په نوم یو سیکولر مزاجه نشنلیست سپارل شوی وه. د امریکا او انګلستان په نور په همکارۍ په 1980 کال په لویدیځه غاړه غزه، فلسطین په بیت المقدس، سوریې په ګولان او د مصر په سینا صحرا ناڅاپي حمله وکړه. د مصر هوایي ځواک یې په ځمکه ناست له منځه یوړ او یا د ټولې سیمې یې اشغال کړې. په دې ډول مسلمانانو له یوازینیو سیمو هم محروم شول. د غزې او لویدیځې غاړې واک اسرائیلي پوځیانو په لاس کې واخیست او لکونه مسلمانانو یو ځل بیا هجرت ته اړ شول. اسرائیل نه یوازې د مسلمانانو سیمې ونیولې بلکې د یهودانو مشتول هم پکې پیل کړل چې تر اوسه جریان لري. یهودو دې تعرض عربي نړۍ ته ټکان ورکړ. عربي مشران هم همدې کال د سودان په خرطوم کې سره جرګه شول او تعهد یې وکړ چې له اسرائیلو سره به هیڅکله جوړجاړی ونه کړي. عرب مشرانو په لومړیو کې اسرائیلو په دښمنۍ بشپړ اتفاق درلود، ځینې د مذهبي او ځینې هم د قومي جذبې په اساس د اسرائیلو په وړاندې حساس وو. خو په 1978 میلادي کال د سپټمبر په 18 د امریکایي ولسمشر جیمي کارتر په منځګړیتوب د مصر او اسرائیلو ترمنځ یو توافق اعلان شو چې له مخې اسرائیلي دولت په رسمیت وپېژنده. دا توافق چې د مصر ولسمشر انور سادات او اسرائیلو مشر میخام بیګن لاسلیک کړ. د مصر او اسرائیلو دوستي او سیاسي اړیکو پیل و. اسرائیلو له سینا صحرا څخه شاتګ وکړ او مصر اسرائیلي دولت په رسمیت وپېژنده او اسرائیلي بیړیو ته له سویس کاناله د تېرېدو لاره ورکړه. او په 1980 کال کې یوه بله پیښه هم چې د فلسطینیانو سیمې په خاص ډول لویدیځه غاړه اسرائیلو اشغال کړه. د یاسر عرفات په مشرۍ د فلسطیني مبارزین اردن ته لاړل. همدې فلسطینیانو د ځینې اردني خلکو په مرسته په اردن کې دومره قدرت ترلاسه کړ چې د اردن شاهي حکومت اقتدار یې وننګاوه. په دې ډول د اردن د شاهي او فلسطین پلوو ترمنځ جګړه پیل شوه چې د اردن په کورنۍ جنګ یادېږي. اردن وتوانېدل چې د نورو هیوادونو په مرسته فلسطیني مبارزان مغلوب کړي. فلسطیني مبارزینو لبنان ته مخه کړه او د هیواد له جنوبه یې په اسرائیلو بریدونه پیل کړل. اسرائیل هم په همدې بهانه چې په 1902 کال په لبنان یرغل وکړ او د هیواد ډېرې برخې اشغال کړي. په لبنان کې د اسرائیلو په وړاندې مقاومت جبهات راپورته شول چې یو هم د ایران په ملاتړ جوړ شوی د شیعاګانو حزب الله ګوند و. اسرائیلو په 1915 میلادي کال د لبنان له ډېرو برخو شاتګ وکړ خو د لبنان جنوب سیمې تر 2000 کال پورې له ځان سره وساتلې. په 1980 کلونو کې د خبرو او صلحیزو هڅو ناکامي او د الفتح او یاسر عرفات په څېر تګلارې فلسطینیان دې ته وهڅول چې بدیل لاره غوره کړي. دا وخت په څنګ لوري یعنې مصر هېواد کې اخواني حرکت هم په قوت کې و چې په فلسطین هم اغېز درلود. دې حالاتو د حماس تنظیم رازنغور کړ چې دیني او جهادي فکر یې درلود او په 1980 میلادي کال د ټولو اشغال شویو سیمو لکه لویدیځه غاړه، بیت المقدس او غزه کې فلسطینیانو په اسرائیلو بریدونه پیل کړل. چاودنو استشهادي حملو زور واخیست. دغه پاڅون لومړی د حماس لومړی جګړه بلل کیږي. فلسطیني اسلامپالو دې خوځښت یاسر عرفات موقف کمزوری کړ او نوموړی مجبور کړ چې خپل فعالیت نمایش لپاره ګام پورته کړي. راځئ اوس د اوسلو توافق ته یوه لنډه کتنه وکړو. امریکا د عرب او اسرائیلو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړي. په 1990 میلادي کال د امریکا او شوروي په هڅو د عرب مشرانو او اسرائیلو ترمنځ د مادریډ کنفرانس دایر شو. په لومړي ځل د سوریې، اردن، مصر او فلسطین په شمول ګڼ عرب مشران له اسرائیلي چارواکو سره مخامخ کېناستل. همدې کنفرانس د اوسلو توافق ته لاره هواره کړه چې په 1993 میلادي کال د امریکایي ولسمشر بل کلنټن په منځګړیتوب د یاسر عرفات او اسرائیل مشر اسحاق رابین ترمنځ امضا شو. د دې توافق له مخې فلسطینیانو د یاسر عرفات په مشرۍ خپله جګړه پای ته ورسوله او فلسطیني مسلمانانو ته یې په لویدیځه غاړه او غزه کې د فلسطینیانو ته د خپلواکو تشکیلاتو جوړولو اجازه ورکړه چې د حکومت تمثیل کوي. خو له دې توافق وروسته هم د حماس اتلانو خپل جهادي بریدونه او اسرائیلو هم خپل بمبارونه
او ځوابي عملیات جاري وساتل. اسرائیل په 2008 کال کې په بشپړ ډول له غزې څخه ووتل، خو د اردن سیند لویدیځه غاړه یې په خپل کنټرول کې وساتله. تر هغې پورې چې 2020 کال راغی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې له یهودو سره نږدې اړیکې لري، له څو کلونو یې د پیړۍ معامله په نوم د فلسطین د قضیې د حل لپاره د طرحې وړاندې کولو خبره کوله، تر دې چې په 2020 میلادي کال د جنوري په 28 یې په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلي مشر بنیامین نتانیاهو سره په ګډه دغه طرح اعلان کړه. د دې طرحې اساسي مقصد دا معلومیږي چې په ټوله اشغال شویو سیمو فلسطیني سیمو د اسرائیلو قبضې ته مشروعیت ورکړل شي. د دې طرحې له مخې په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلي ښارګوټي او کلي د اسرائیلو خاوره ګڼل کیږي او مسلمانانو ته د کوچنۍ جزیرو په شان کم مقدار ځای ورکول کیږي. دغه طرحه کامله یو طرفه ده، فلسطینیانو یې رد کړې ده. دغه راز د اسلامي نړۍ ځینو هیوادونو هم په اړه غبرګون ښودلی او زموږ اسلامي ملکانو حاکمانو ته خو یوازې غندنه پاتې شوې ده. او تر هغې چې همدغه د ټرمپ طرحه د دې لامل شوله چې په 2023 کال د اکتوبر په 8 تاریخ باندې په غزه کې سخته جګړه پیل شوه چې لا تر اوسه دوام لري، چې تر 55,303 پورې فلسطینیان مسلمانان پکې شهیدان شوي دي. هغه د صلاح الدین ایوبي هغه خبره مې ذهن ته راغله، وایي د ځوانانو ولولې مه راپاروئ، بلکې ځوانان مو ویښ کړئ تر څو د حالاتو سره سمه پرېکړه وکړي. نو ملګرو، هیله چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي او تاسو ته به د فلسطین په اړه یو څه معلومات په لاس درغلي وي. او له ټولو دوستانو څخه هیله کوم چې که تاسو غواړئ چې دغه رقم معلوماتي ویډیو درته جوړې کړم او تر تاسو پورې در ورسېږي، نو زما یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې خپرونې پورې د الله په امان.